السلام علیکم ملګرو نو باچا ما څنګه چې تاسو لپاره د چې غوغا جوړه ده په سوشل میډیا باندې د ترکی مولا د پېښور نه وتښتېد د عراق یا د ترکی مولا کردستان نه دی که څه دی وغیره د کوم چې دغه نوم دی خلک په دغه تمه باندې د 10 نومبر نه نن غالبا 15 ورځې وړاندې 4 ورځې وړاندې چې یاره د ترکی مولا به راځي او په 14 تاریخ باندې به دم دروده چې هغه ولې رانغی پېښور ته او پاکستان ته راغی بیا خاص کر لکه مطلب اسلام آباد کې چې کوم تاسو ویډیوګانې کتلې د اسد خیسر سره ډاکټر حیدر علي وغیره کوم چې دغه د پی ټی آی ورکران دي سیاسي خلک ته مطلب دغه سره دغه ملاقات شوی دی او مخکې چې کوم دی پېښور ته ولې رانغی او خلکو ته ولې دا خبره کړې وه چې یاره تاسو ټول مطلب دا د اطلاعګانې په ویډیوګانې خورې شوي چې بس پېښور کې باحیات آباد ته راځي 10 ورځې قیام یعنې 10 ورځې به هلته وي او تاسو چې څومره معذور دي ملګري هغه تاسو ځان سره راولئ ټولو ملګرو ته یې دا ویلي او چې دم به چې کوم دی هغه په 14 تاریخ باندې شروع کوي هغه ولې رانغی ټول حقیقت سره شیر کوم څنګه چې تاسو له پته ده چې یو غوغا جوړ شو ما چې وایي په سوشل میډیا باندې خلک بس را روان شو خو د خلکو دغه ته سوچ نه دی کړی چې دا بعضې پکې داسې ساده خلک دي مطلب دا دی چې هغوی دا سوچ نه دی کړی نه بل چا داسې پوه کړي دي وغیره دا د هغوی تکلیف چې کوم دی وشو څومره تکلیف څومره په مصیبت کې چې کوم دی هغه اخته شوي دي ځکه چې یاره د مطلب ما څنګه په تېره ویډیو کې ویلي چې یاره مثال په طور یو مریض ولا څوک راولي د بلوچستان کراچۍ نه یا د سوات نه یا د په سوات کې بیا خاص کر مثال په طور د کالام نه مثال په طور یو ملګری روان شوی دی هغه پېښور ته حیات آباد ته او په دغه تمه دی په دغه فوټپاتونو باندې سمولي په هوټلو کې په خپله خرچه باندې مطلب روټۍ خوري د سملاستو څه ځای نشته نور داسې د ناستې دپاره ځای نشته په روډ کې چې کوم دی ناستې دا ټول په ګڼ شمېر سره هغه ویډیوګانې به هم کتلي وي نو وجه یې څه ده چې یاره ولې رانغی او یقینا په دې سیټ باندې هم دا ویډیوګانې چې کوم دی دا تاسو وینئ تاسو به کتلي دا اوس بالکل هیڅ پته نشته خو د دې نه وړاندې صدر اکبر خان چې کوم دی یو ویډیو کړی و چې یاره په 14 تاریخ باندې په 11 بجې د پیر په ورځ باندې به وي مولانا صاحب چې کوم دی دم شروع کوي او تاسو ټول چې کوم دی مطلب راشي 11 بجو نو د ورځې به 200 کسان چې کوم دی مولانا صاحب ګوري او د هغې نه پس په بیا مطلب دا دی په سبا له بیا 200 داسې 200 چې کوم دی مریضان به ګوري نو خلک په دغې غوغا کې نه حکومت ته څه پته شته نه د پېښور کې حیات آباد چې د پولیسو د خوا شا ډیپټي ده نه هغې ته دا پته شته نو خلک د پرون نه چې کوم دی را روان شوی دی واپس نو په هر ویډیو کې ورته ټول ملګري وایي کوم چې سوشل ورکران دي مطلب د ریاکشن ویډیوګانې کې ټولو ملګرو له دغه خواست ورکوي چې یاره تاسو مثال به اوس خپل کورونو ته لاړ شئ چې په تاسو باندې دا کومه خرچه روانه ده چې دا تاسو ته بچت شي او که چېرته مولانا مطلب د پېښور ته راغی هم نو هغه به داسې ډایرکټ نه ځي چې مثال سهار راغی ماسپښین به ځي یا په 2 غنټو کې به دننه ځي هغه به وي خامخا هفتې پورې 10 ورځو پورې به خامخا وي که پېښور ته مثال په طور باندې راغی لا د راتلو څه امکان نشته ځکه چې داسې څه اطلاع نشته د حکومت د طرفه یا وغیره څه بل څه سیاسي مطلب خلکو څه پوسټ کړی لکه یا وزیر اعلی صاحب یا عمران خان وغیره دا چا اعلان وکړو چې یاره دغه مولانا به پېښور ته په پلان کې ورځ درځي او تاسو راشئ یا دغه ټایم لپاره چې داسې څه اطلاع نشته نو دا ستاسو مطلب دی خاص کر زه وایم دا صرف کاړاو دی دا نور پکې هېڅ نشته ستاسو تکلیف دی تاسو له تکلیف درکوي دغه نو کوشش وکړئ چې تاسو واپس خپل کورونو کې کښېنئ او هر کس ویډیو کوي نن سبا د هر چا سره په کور کې موبایل دی نو انشاءالله چې هغه کله هم پېښور ته راغی نو تاسو به بیا هر کس د ویډیو په ذریعه باندې کوم دی خبر کړي دا داسې پوره معلومات نه دي راغلي چې یاره هغه اوس پیل حل کوم ځای دی او په اسلام آباد کې اوس یې پته نه لګي چې کوم ځای دی او دا پته هم نه لګي چې یاره پېښور ته به راځي او کنه نو چې کله راتو ان شاء الله تاسو موږ د ویډیو په ذریعه باندې خبرو ویډیو ډېر شیر کړئ ملګرو سره چینل سره سبسکرایب کړئ چې نوې اپډیټ تاسو ته په اسانه باندې ملويږي والسلام